جوړ پخیر جرمني پښتو لوستونو ته د اسوای په کچه پخیر راغلی لومړی څپرکی او لومړی لوست دی. په لومړي لوست کې مونږه یوازې یو څو لغات دي چې هغه کار کوو، بیا به مخته ځو. ووته فامیلیا هغه لغاتونه یا ویونونه چې د کورنۍ یا د کورنیو غړو په اړه باندې دي. کوزان 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 der کوزان جمع دی کوزینز. کوزان چاته وی؟ هغه نارینه اولاد که هغه د کاکا زوی وي، که هغه د ماما زوی وي، که هغه هم د ترور زوی وي، نو د ټولو ته کوزان ویل کیږي. کوزینه ښځینه یا هماغه د کاکا لور، د ماما لور او د ترور لور ته ویل کیږي. کوزان کوزینه. د کوزان آرټیکل دی دیا ځکه نارینه دی، چې چیرته جمع کیږي بیا په دی کوزانز په اس باندې اخره کې اس اخلي. کوزینه دی کوزینه ځکه چې ښځینه نوم دی، او که چیرته مونږ دا جمع کوو بیا وایو دی کوزینن. نفه نفه هم نارینه اولاد ته، که هغه د خور وي، که هغه د ورور وي، هغې ته چې ویل کیږي؟ نفه. نارینه اولاد د خور یا ورور ته نفه ویل کیږي. der نفه der نفه که چیرته بیا جمع کوو دی نفن. نیخته نیخته دی نیخته ښځینه اولاد که هغه خوریه وي او که هغه هم خورزه وي او که وریره وي، هغې ته نیخته ویل کیږي. دی نیخته. شویګه فاته شویګه ډیری د کورنۍ د خسرګنۍ خواته، یا هغه چې یا زوم وي او یا هم اینګور وي، د هغې خواته کارول کیږي. شویګه فاته شویګه فاته خسر، څوک ورته سخر وایي. شویګه موته خواښې خواښې. شویګه زون زوم. شویګه تاخته اینګور اینګور. شویګه فاته خسر، شویګه موته خواښې، شویګه زون زوم او شویګه تاخته اینګور. تر بیا الله مل.